بسم الله الرحمن الرحیم. په نن درس کې ملګرو راځو سٹارټ مینو پیژنو. سٹارټ مینو څه ویل کیږي او د هغې ځینې اساسي ځکه دا ټریننګز موږ ستاسې وینډوز 10 بیسکس دی د هغې ځینې اساسي زده کړه موږ تاسې په دې ویډیو کې ترسره کوو. ملګرو دې ته ویل کیږي سٹارټ بټن. کله چې موږ تاسې په سٹارټ بټن باندې کلیک وکړو نو موږ تاسې ته یو مینو خلاصیږي. وګورئ دا یو مینو موږ ته خلاصه شوله. دې مینو ته موږ تاسې څه وایو؟ دې مینو ته موږ تاسې سٹارټ مینو وایو. دا مینو دوه برخې لري. لومړنۍ برخه دلته تاسو وګورئ یو لیست موجود دی چې موږ تاسې هغه پروګرامونه چې زموږ ستاسې په دې کمپیوټر کې انسټال دي هغه ټول دلته موجود دي. لکه موږ تاسې ورډ انسټال کړی دی، ایکسل مو انسټال کړی دی، فوټوشاپ مو انسټال کړی دی، کورل ډرا مو انسټال کړی ده. دا ټول پروګرامونه په دې لیست کې څنګه وي؟ موجود وي. دویمه برخه چې ده هغه عبارت دی د ټایلز څخه. ګورئ ټایلز موږ تاسې که چیرې ټچ سکرین ولرو، لکه زما د کمپیوټر چې اوس زه لګیا یم دلته د ټریننګ ورباندې ثبت کوم ټچ سکرین دی، نو ټایلز هم د ځینو پروګرامونو دلته آیکانې موجودې وي. موږ تاسې په هغې باندې کلیک کوو، هماغه پروګرام موږ ته څنګه کیږي؟ خلاصیږي. ټایلز موږ تاسې کسټمایز کولی شو یا په خپله خوښه باندې هم موږ تاسې دا برابرولی شو. مثلا زه دغه د ون نوټ پروګرام ټایلز نه غواړم چې دلته راشي، نو دا دې ځای نه راکشومه، دې ځای کې پرېږدم. د سکایپ ټایلز زه غواړم دلته څنګه کمه؟ پاسې ورجګ کمه. یا مثلا دغه ټایلز چې تاسو ګورئ د کوکینګ فیور د کوم ټایلز چې دی دا زه غواړم چې لږ کوچنی شي، نو زه په دې باندې ښی کلیک کوم او ورته وایم ریسایز. دلته بیا په څه باندې کلیک کوم؟ سمال باندې. دا ټایل تاسو ولید بالکل څنګه شو؟ ډیر زیات کوچنی شو. بیا ور باندې ښی کلیک کوم ریسایز ته راځم، ورته وایم چې میډیم. دا به څنګه شي؟ میډیم سایز ته به راشي. که زه دا د دې ځای څخه لرې کول غواړم نو ان پین فرام سټارټ دې باندې کلیک کوم، د دې ځای څخه د دې ټایل څنګه شو؟ ختم شو. موږ تاسې که فرضاً د یو پروګرام فرضاً اډوب پریمیر دی د دې زه یو ټایل دلته راوستل غواړم، نو پین ټو سټارټ باندې به کلیک وکړم. تاسو وګورئ یو ټایل یې زموږ ستاسې سټارټ مینو ته څنګه شو؟ اډ شو. نو ګورئ دوه برخې موږ تاسې سټارټ مینو لرو. لومړی برخه چې دا لیست ده، د لیست په برخه کې د هغه پروګرامونو لیست موجود وي کوم چې موږ تاسې په کمپیوټر کې انسټال کړي دي. دویمه برخه چې ده هغه ټایلز دي. ټایلز اصل کې موږ تاسې په کورونو کې هم استعمالوو. نارمل موږ تاسې ورته د کاشي لفظ استعمالوو، کاشي چې ورته وایو، د دیوالونو یا د کورونو د فلور یا د فرش د ښکلا دپاره موږ تاسې هغې څخه ګټه اخلو. ټایلز د سټارټ مینو هغه برخه ده چې هلته د ځینو پروګرامونو آیکانې موږ تاسې په خپل خوښه باندې ږدو، او هغه آیکانې چې دي هغه بیا موږ تاسې د ماوس په واسطه باندې هم چې کلیک ور باندې وکړو استفاده ورنه کولی شو. خو اکثره وخت موږ تاسې که چیرې ټچ سکرین ولرو نو دا ډېر زیات اسانه وي چې لیست باندې کې موږ تاسې پروګرام لټوو. هغې نه ښه خبره دا ده چې ټایلز ته هماغه پروګرام اډ کړو، ډایرکټ ور باندې ټچ سکرین په واسطه باندې کلیک وکړو، هغې څخه ګټه واخلو. د لیست په برخه کې ملګرو د سټارټ مینو یوه بله برخه هم موجوده ده. دا برخه دلته تاسو وګورئ زموږ ستاسې یوزر نیم به انشاءالله موږ تاسې په وینډوز اډمنسټریشن کې ډېر زیات په تفصیلي ډول سره وایو. دلته زموږ کوم یوزر اکاونټ په واسطه چې کمپیوټر ته داخل شوي د هغې نوم موجود وي چې موږ لاګ کولی شو او همدارنګه ساین اټ کولی هم شو. اکثره دلته ګوره سیټینګ هم موجود دی. سیټینګ موږ تاسې د مایکروسافټ وینډوز 10 سیټینګ ته وړي چې دا به په خپل نوبت سره موږ تاسې اکثره د دې سیټینګ څخه به په وینډوز بیسکس کې موږ تاسې مطالعه کوو، او زیاتره د دې څخه به موږ تاسې په وینډوز اډمنسټریشن کې مطالعه کوو. لاندې برخه چې دا د دې په واسطه باندې موږ تاسې پاور آپشنز دي یا پاور برخه ده، د دې په واسطه باندې موږ تاسې کولی شو خپل کمپیوټر شټ ډاون کو، خپل کمپیوټر موږ سلیپ کو، همدارنګه هایبرنیټ کو، او همدارنګه ریسټارټ کو. دا ټولې برخې به موږ تاسې انشاءالله سټپ بای سټپ باندې پیژنو. ګورئ د وینډوز بیسکس دی زموږ ستاسې اساسات دي. په دې برخه کې موږ تاسې صرف د کمپیوټر د ټرمینالوجیز سره ځان بلدوو، د کمپیوټر د اولنیو برخو سره ځان بلدوو. یوه خبره بل په یاد ولرئ، کله موږ تاسې چې سټارټ بټن باندې کلیک وکړو سټارټ مینو خو موږ ته خلاص شي. ګوره کلیک کوو ور باندې، یو شارټکټ هم باید تاسو ځان سره په ذهن کې ونیسئ. کله چې موږ تاسې په کمپیوټر کې
وینډوز بټن لرو. دلته وګورئ ما په سکرین باندې تاسو ته د هغې تصویر راوستی دی. دې ته ویل کېږي وینډوز بټن یا وینډوز لوګو بټن ورته هم ویل کېږي. که په دې باندې موږ تاسې کلیک وکړو نو ډېر په اسانۍ سره کولی شو سټارټ مینو موږ ته څنګه شي خلاصه شي.